شانوارا ویز بیل حبد مولا کچوب جراکا ددان وٹ بے سختا وخی بیتیش یعنی حقیقی وخی حقیقی وینا ماغا دے ساگا دا حسین تمینی کی جوش کی روشی آگا دا اہل بیت تمینی کی جوش کی روشی حقیقی لہو حقیقی وینا ماغا دے تو سنجا شوم نن دا تلسم ریزا دے نمسم شمارا بونا دے بگا ریزا دے امام علی و رضا علیہ السلام دا شہادات و ریزا و ندی مناسبات سرا غورو چو دا مولا لغنی سرات بیان شی زندگی بیان شی دا مولا چو معجزات و کرامات بیان شی دینا مخلی صدق زامن مولا سامن الغرباء کریم مولا باندے منسنت سے آغاز خبری و کوئی صلوات کریم مولا نے بگا دا حدیث توسی مولد و مولائی سے چوک موتایری خبری زمانات رو کی زمین جوشی زاغتا چلور خبر و زمانات برکرو چوک موتایری خبری زمانات رو کی ساغا بسیل رحمی کئی اغز رکی بتارس اغز سرک احساس زاغتا دا چلور خبر و گرنٹی برکو چلور خبر و زمانات برکرو اول دادے فیحبه الله الله با اخکاسر محبت دویم چشده دویم داده دوسر در شام و یوسع علیه رزقا خدای با اخکاس رزق که دیر زیاد وسعت چهی هیچ کلانو باقی با رزق تنگی نرسی سیچاز رکی ترسوی احساس دریاب دوسر در شام و یزیدو فی عمره کم سرائے سلے رحمی کئی کم انسان زرد ترس لری احساس لری یا مران اگر خدای زیاد کرده کئی اگر زندگی خالی اگر خدای زیاد کرده کئی سلورا ما خبر دا که هر چورا عمرون دیر شی زندگی دیر شی و آخری اختتام فناد دنیا ایوارز ختمی فنا کی سلورا ما خبر داده زامن مولا اخکاستا مومن تا تا گرنٹی ورکوام سو ویدخله الجنت التي وعدا خدای باغا کاس مغ جنت دخیلی سو کم وعدا و سرا خدای کردی وسنگر شام مولا سامن الغربا مولا زبدت الاسفیا مولا شمس الشموس مولا انیسا نفوس مولا دا کریم مولا پسند 11 ذیقعدہ 148 ہجری باندے مدینہ منورے کی کائناتا ظہور کرے دے پستارا سفر المظفر سبیگاور زوا پستارا سفر المظفر 203 ہجری باندے مولا شہادات جامع دلی کریم مولا تو صدقات دے صداد باب الحوائج امام مصائی قاسم علیہ السلام بچائے دے اولاد کی دے اور دلی مور بی بی سلام اللہ علیہ بی بی نجم سلام اللہ علیہ و صلوات برباد دے خاتم بود کریم ویلی سکلا مولا امام مصائی کاظم علیہ السلام زبانه تراخ للو زبان شبلو مولا امام جعفر صادق آل محمد مولا اولا بی بی اولا بی بی حمید السلام اللہ علیہ صد امام مصائی کاظم علیہ السلام مور بی سا مولا جلد مولا تدود ضرورات پکار دے بچی تا مواد کے دخیلی بھی انتخاب وگو دا ظاہری بھی انتخاب نو دا بی بی دیئی سزا حیران و مخدایا دا معصوم مولا دے دا زمانی حجات دے ویلی سا مولا رسول دے امام علی و رضا علیہ السلام پیشنگوئی برکڑی و خوشخبری برکڑی و سا
ایمان نسل کی یو علی روان دے چاہا آل محمد دے تو شاید ناس نجار شو یو علی روان دے چاہا آل محمد دے یا زیارت با دوست کی بی چاود دوست بزمکی باندے دا سلام وکرلو دا سویت چاہا ایمان یعنی اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد و کلنا محمد حقیقی اسلام نو اوس دا ورمنی ویلا مولا ویلا خدا دی مولا دا پاکی بی بی ضرورات ہے دا طاہر بی بی ضرورات ہے دا پاک سب ضرورات ہے دا ورمنی آئی دا امام موسی کاظم علیہ السلام مور بی بی سلام اللہ علیہ تزد سملستنو خوب در کسان چه محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا خوب گیا زبات دلون دا مولا محمد مصطفی علی و مرتضی سلام و اگر ما دا دیت آئی بی تو جو ریزونا سوچ کی چزر امام موسی کاظم علیہ السلام دا چوک پا نکاح باندی راولا اگا پاکی بی بی انتخاب ذکر وقا واورد دا کور کی بی بی نجم سلام اللہ علیہ عظیم ورمنا دے طاہر ورمنا دے داد حجت اللہ نور دے دی بدن متحرنا یونس حسبی روانا دے سناغا نما علی دے علی ورمان دے نما کیگ دوا مولا امام موسی کاظم علیہ السلام پاک نکاح دقی عظیمی ورمانی سروکا ولذت خوب در پاسی دلو مدیر خوشحال شولم شکر سجدام و اکرلا راغ دلو امام موسی کاظم علیہ السلام دا زویا اما تخ مولا رسول خوب کی بی بی نجم السلام اللہ علیہ بشارات رکڑے دے ایتاد سا خیال دے ولمور موکسان پا خدای باندی دے ما خوب لی دلو خوب کی دے کسان سا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راغلو علی المرتضی راغلو ما تمخ مخود لی دلو زد عظیما پاسی دلو مای سلام اکرلو مولا رسول سرا دا ابریشم ولا یو لباس ور سراو ما تا دیئی سراش زتا تا شریک حیات و خیام سیطان نکاح بچا سکیگی و اغنب خدای یو علی بنامی زمانی حجاب کے اینان تا ظہور کئی دا اغی ورمنی دیر احترام وکا آغا بچائی دا زمانی حجاب دے دا زمانی حقیقی علی دے ویلا مولا رسول سکلا دا ابریشم لباس خلاص کلوگا بیدی ورمنہ مو کی ولی دلا مغی تصویر وکی جوڑ وہ آدم آموریکم بشارات ستاتا ملاو دے ماغا بشارات موتا ملاو دے صلوات مولا نے خاتم کا بس دی طریقے سرطا سے نگر شاپ دا امام موسی کاظم علیہ السلام دا پاکی بی بی سرا نکاح یو کالباتا سے نگر شاپ مولا امام علی و رضا علیہ السلام 11 ذکرہ 148 ہجری باندی کائنات ظہوری پرنور وکرلو دا مولا امام موسی کاظم علیہ السلام دست حق و خویستہ ید الہی لاسو کے داغا مولا پرورش وشمرو تربیات وشمرو اس تاریخ لکلی دی یوان حدث راہ لگو آقا تلخ واخ مولا ولی درو سی امام موسی کاظم علیہ السلام ارون رشید شہید انگورو کے زہر ورکلو مولا کے 14 سال امام موسی کاظم علیہ السلام کے دوبان کی دیر کری مولا آمد شہید شمرو سکل شہید شمرو دے امامات ذمہ داری دے امام علی رضا علیہ السلام پاکو کندو باندے روح لگا اس کے عجبہ دایوا جملا لگا موسرمین سروامو دغه جمله اوریدل دوباره زمانی مولا وړي بي بي باندې صلوات خان اللهم صل علی محمد وسنجار شوم کله بنی امیاو به انتها ظلم وکړ بادشاہ حسین شهید کو مولا امام حسن مصطفی شهید کو مولا حیدر کراوی شهید کو توجه وکړه وسنجار شوم خبر وکړه توجه وکړه کله بنی امیہ و امامان بادشاہ حسین کله شهید کو بنی عباس را پاسی دلو صرف حکومت خراز دوباره از حکومت حسید
هغوی بني امیه په خلاف وجنګېدل. اکثر د بني امیه د 12 ظالمان دي چې دوی اهل بیت شهیدان کړلو، دوی حسین شهید کړلو، دوی د محمد مصطفی لمسی شهید کړلو، خاندان پاک کې دو باندې کې بوتلو، دوی وړه بلبل شهید کړه، دوی شاهزاده علی اکبر شهید کو. دا د حکمرانۍ حق نه لري، دوی ته پکار نه دی چې حکمراني وکړي. بني عباسو اندغه تاسو نظر شوم د اهل بیتو ظلم یو ډول جوړ کړو. بني امیهو نه حکومت حاصل، توجه ده، کله بني امیهو نه حکومت حاصل کړو نو بیا ټولو نه زیات ظلم بني عباسو وکړلو. اقتدار یې څه شایده بیا امام علی رضا علیه السلام روانسته امام حسن عسکری علیه السلام پورې ټول امامان همدوی شهید. خو اوس دغه کې خو ظاهرا حالات داسې راغللو چې کله دوی امام علی او امام صاحب کاظم علیه السلام شهید کړلو نو خلک پسې راپاڅېدل. ویل چې ورسره بني عباسو خو ظاهرا ویل چې موږ د آل محمد محبان یو، موږ محمد و آل محمد سره محبت کوو، مودت کوو. بني امیهو ظلم وکړلو، دا خو دوی ظلم وکړلو، دا خو د اهل بیتو محبان نه دي. خلک پسې راپاڅېدلو. تاسو نظر شوم ایران کې علوي تحریک پاڅېدلو، علوي تحریک جوړ شولو، دا د بني عباسو په خلاف ودرېدلو. اوس دې جملې سره مو مخکې مقصد دی. تاسو نظر شوم امام علی رضا علیه السلام پسې مامون رشید باندې خدای لعنت وکړه. هغه ویل چې زه د ټولو تحریک او مقابله څنګه وکړم، علوي راپڅېدلي دي، شیعه راپڅېدلي دي، ایبۍ مقابله به څنګه کوم، د نور خلک راپڅېدلي دي، دا به څنګه په کرار کوم. نو هغه د وزیرانو صلاح ورکړله چې داسې طریقه وکړه. امام علی رضا علیه السلام خپل ولی عهد جوړ کړه. ولی عهد یې جوړ کړه کوم د علوي تحریک دی، دا به خاموش او دې سره سره به تدویق ګټې وکړي. دویمه ګټه څه دی چې اوسه پورې خلکو ذهن کې دا دی چې اهل بیت د حکومت همنوا نه دي، اهل بیت تخت و تاج سره نه لګېږي. چې کله امام علی رضا علیه السلام تا ولی عهد جوړ کړلو، ولی عهد یعنې زه چې کله مړ شم ما په ځای بادشاه به خلیفه به جوړ وي علی رضا علیه السلام، ضامن به وي، صابر به ورغه. دې سره به د اهل بیتو منلو نه وروسته بیا دا خبره آمدې نه شي چې دا څه دی. وکسه اهل بیت خو د حکومت ډېر زیات خیرخواه دي، اهل بیتو خو حکومت سره ډېره لګېږي، خو موقع ورته نه میلوېدله. توجه شه، موقع ورته نه میلوېدله. دا د امام علی رضا علیه السلام ته موقع میلاو شوله، تخت باندې کېنستلو. دا دوی خبرې د شیعو لپاره ډېر غوټ شکست دی. دې وجې نه سلا یې وکړله چې دا یو خو به علوي خاموش، ایران کې علوي یو ډېر لوی تحریک پڅېدلی و چې ملعونانو تاسې خو همدې خبرې باندې حکومت حاصل کړو چې د بني امیه دا ظالمان دي، دوی اهل بیتو څه ظلمونه وکړلو، دوی محمد و آل محمد څه ظلمونه وکړلو. ظالم د حکمرانۍ حق نه لري، ظالم حق نه لري چې د محمد مصطفی خلافت باندې کېني، بادشاهۍ باندې کېني. دوی د حکمرانۍ، دوی د تخت و تاج حق نه لري. چې کله تاسې ته تخت و تاج میلاو شولو، تاسې د زمانې امام صاحب کاظم علیه السلام شهید کړلو، تاسې اهل بیتو باندې ظلم وکړلو. دې وجې نه تحریکونه د تحریک به خاموش. څکله امام علی رضا علیه السلام سره کېنستلو، امام علی عهد جوړ شولو، هغه به خاموشي. خلک به دا وایي چې اکثر اهل بیتو ته حکومت ضرورت و، شاید نعوذ بالله حسین بادشاه میدان ته حکومت لپاره راغلی. توجه مده د ډېر احمد امام رضا بادشاه دور کې د یوه ډېر خطرناک موړ راغللو چې دې سره دوی داسې میتوله چې مکه خلکو ته بیا ویلی شو چې بادشاه حسین خو حکومت لپاره هغه نعوذ بالله بادشاهۍ لپاره راوتی و. وکسره امام رضا بادشاه ته موقع میلاو شوه، ودي عهد جوړ شو، د هغه د مامون رشید په ځای باندې کېناستو. بس اوس مامون یو لوی پوځ تیار کړلو، مدینې ته یې واستول. خط یې لیکلی دی امام علی رضا علیه السلام ته چې مولا زر تر زر راشه، یا ما په ځای خلافت قبول کړه یا ما ولی عهد جوړ شه. کله مولا ته څه خط میلاو شوه نو سال یې وخوړلو. مولا د زمانې حجات په پاته ورته ولګېده چې دې ملعون څه سازش دی، دې ملعون څه مقصد دی، څه غرض دی. ویل دې ټایم کې مولا ورته په ټایم کې خط ولیکلو چې زه د باطلو حکومت قبلوم، نه زه د باطلو ولي عهد جوړوم. زه ولي عهدیانه قبلوم، داسې نظر شو، بادشاهیانه قبلوم. کله خط داسې نظر شو مامون ته میلاو شو، مامون داسې نظر شو ډېر پلید
ډېر زیرک ډېر هوښیار داسې نجار شام یو شیطان نما انسان و هغه ورته ولیکلو چې مولا که چېرې ایما ولي عهدي د قبوله نه کړه بیا ما سره جنګ کوې توجه مه دی بیا یې دې مطلب دا دی چې ته ما سره جنګ ته تیار شوې بیا د خیلخانه بیا د اول بیا د هیڅ محفوظ نه دي که ایما ولي عهدي د قبوله نه کړه چې کله مولا ته دوباره دغه میلاو شو بس مولا پوه شو مولا راغلو مسجد نبوي کې لمونځ وکړلو د مولا رسول زیارت سلام یې وکړلو هغه کوم پوځ راغلی و هغه سردار ته یې وویل چې سهل نومېدو چې ما ته څو ورځې تیارۍ دپاره ما ته راکړه چې زه د سفر تیاري وکړم اوس چې کله زامن مولا راغللو کور ته رانوتو که داسې نجر شوم دا جمله مو داسې ویلي ده چې السلام علیک یا غریب الغربا د غریبانو او د مسافرانو مسافره مولا اینی وجه ده چې زامن مولا کله سفر باندې روان شولو که نو ټوله خیلخانه یې راجمع کړه خیلخانې ته یې وویل چې نن څومره ژړا کوی شو یې وګورئ نن څومره فریاد کوی شو یې وګورئ ویلې چې زه نن یوه داسې دیار ته روان یم عجمو ته روان یم چې زه بیا دوباره دې وطن ته دوباره واپس نه راځم دا ما آخري سفر دی دا ما د شهادت سفر دی دا ما د جدایۍ سفر دی زه خپل جد امجد وطن نه روان یم د محمد مصطفی کور نه روان یم د علی المرتضی ښایسته مقدس مقام نه روان یم نن څومره ژړا ما باندې کوی شو یې وګورئ زه په دیار مسافرۍ کې د شهادت جام نوش کوم دې وجې نه مولا ته غریب الغربا یایي بلکې یوه جمله دا دی تاسې نظر شما حسین بادشاه بین تر بین او خوفیان دی خبرسره بینه د دغې جملې ته سوچ وکړو حسین بادشاه بېشکه خو حسین جو ویلي تاسې نظر شما عربو نه یو کس راغللو عربو شیعه و محب و عاشق و دا جمله خدای وکړه تاسې ولې پوه شوئ چې هغه کله دغه یو کس غږ وکړلو السلام علیک یا غریب الغربا د مسافرانو مسافره یې ما بې هوشه پرېوتل هوش کې راغللو ویله څه چاته شو ویله بېشکه څه مولا د مسافرانو مسافر دی خو حسین مخې مسافر خو نه دی بلکې بیبي مخې مسافر خو نه دی چې د ورمنې کعبه راړانګ دی د محمد مصطفی نور کعبه راړانګ دی چا ته یې پته نشته دی حقیقي مسافران هم هغه دي داسې نجار شو خو بیا که انصاف وکړي یا حسین ته خور رغلي دی وړه بلبل رغلي دی زامن مولا داسې وطن کې جنګدان وکړو چې نه یې خور راغله معصومه بیبي خو لیارې کې شهیده شوه داسې نجار شو نه یې مسافره خور راغلله نه یې څوک خوني والا شته دي بیل تر بیله مسافره کې جنګدان کړی دی دې وجې نه مولا ته غریب الغربا نه یایي دې وجې نه مولا ته د مسافرانو مسافر مولا نه یایي ارمان د حسین دی نو مقصد مې دا دی چې اوس مولا کله تیاري وکړله مولا روان شولو تاسې نجار شوم په بصرې یعنې پس یو څو جملې درته بیانوم بصرې کې تاسې نجار شوم یو کلی دی بناج په نوې باندې بناج کې یو کس وسیږي ابو حبیب نوي شپې باندې خوب ولیدل توجه مه دی تاسې نجار شوم خوب یې ولیدلو خوب کې محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم ولیدلو چې د کوم بناج لیارې باندې یو مسجد دی کله قافلې راځي دا مې دپاره دې مسجد کې کړي نو د سترګې غړوي چې خوب کې رسول الله ناست دی مخامخ یوه لویه ټوکرۍ د کجورو د خرماو یوه ټوکرۍ ورسه ایښې دی د رسول الله ته خوب کې سلام وکړلو مولا رسول لاس ډک کړلو ابو حبیب ته یې خرما ویل کړلو کله دې خرما وګڼلو 18 خرما دا راته شول خدایه دا خوب څه تعبیر کېدای شي کېدای شي ما ته اتلس توله کوم او کېدای شي بل څه تعبیرې وي خیر ورځې د تېرېږي زامن مولا په دغې لیارې باندې راغللو همدغه مسجد کې دا مې دپاره اوس روان دی مولا ملک ته مشهد مقدس ته روان دی دغه کلي کې دغه مسجد کې داسې نجار شوم کېږدی ولګوله ابو حبیب زمیندار دی خپلې زمیندارۍ کې لګیا دی چې ورته وویل څه خبر نه وي ویله ما ته خو پته نشته ویله مدینې نه ډېر ښکلی کاروان راغلی دی وي بل چا وګرځولی چې دا به بیا کوو زر زر لاړ شه د مدینې کوم کاروان راغلی دی هغه دې دان وکړه ابو حبیب یایي چې زه کله مسجد ته رانوتلم ما سترګې غړولې چې والله هغه مقام باندې چې کوم مقام باندې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله صلوات مولا رسول باندې اللهم صل علی محمد مقام باندې زامن مولا سامن الغربا مولا معین الضعفاء والفقراء مولا ناست ہے بالکل
بالکل مغاشه ټوکرې او سمخ مخ کې د خرما زمير مولا مولا ته سلام وکړو سلام سره مولا یدلهی لاس واچول او خرما یې راوخستلو ابو حبیب دا خرما واخله خرما یې ما ته لاس کې کېږدولو ما زر خرما وګڼلو ځکه کله به خرما وګڼلو ما هغه 18 کوم خرما ما ته خوب کې رسول الله راکړي اڅما ته ویل چې یا رسول الله او رسول الله خو استاد یا څو خرما خو نور راکړه ویل کې ایمان کې خوب کې نو ته الله سونه زیات خرما دې کړی وی نزبیا مولا ته مخې جماعه د محمد مصطفی وارث ز علی ابن موسی رضایا دې دا خوب تعبیر انداز چې محمد مصطفی یم خرما ما دې الله اکبر بس دا مولا یعنی کې روان شولو هغه د باندې سره شو نشاپور درځي نشاپور متوسل دی کله نشاپور ته مولا ورسېدل د ظهر ټایم دی ویل د ظهر ټایم دی ما ته وګورم کوئی مولا دا خو نشته مولا مشورو یدلهی لاس سره یو ټیکې روانه ولا به زمزم باندې چې ګورم الله اکبر اب زمزم باندې خو استاد چې نه جاری شو کله چې نو جاری شو مولا خو استاد وضو وکړو وضو د بعد مخه مخې واتیګه کله په تاسو دې تاسو مولا د بار تا زماني مولا ورا دي د اهل بیت زیره د اخلاق یعنی خیر و سر اخلاصی که مولا ظالمان سر نگون کن تاسو نجات شو مولا اگه دیگی باندې مسح دوباره دوی مبارک خپې کېږدولې څنګه مسح یې وکړه دوی خپې یې دیگی کېږدولې شوه محبان زر زر هغه تیږه راواخیستله سینو پسې ونې کړله الله اکبر غږونه وشول چشمه یوه معجزه داسې نجات شو قدمگاه دویمه معجزه داسې نجات شو مخکې مولا څخه کله تیر شولو نو اوس نشاپور کې په لګونو خلک راوځي څومره ایدی تاسو نظر شو اندازه څنګه لګیږي 24000 صرف تاسو نظر شو قلمدان موجود لیکلي اوس دا ټول لیکل نشي کوه هغه کې وړو بچي هغه کې زنانا کې سپینګي هغه کې وړو کې جلګه دا ایدی 24000 صرف مورخین ورکی علماء ورکی وو مولا امام علی رضا علیہ السلام ته خاص وکړو یا رسول الله نن اعطا مبارک خلین اعطا جد امجد محمد مصطفی یو حدیث متبیان اسلسله صحابه حدیث متبیان کو مقصد مطالعه د ذکر ډیر مینه سادات سوو ارمان او حسین ده قربان شوم بچوان وادنا زده سي مرشد سي مولا دا په طریقه دا سلسله ذهبیه یو ترونی ده مو شکر وبسو په خبره باندې اوس په لګونو خلک ویلون دي وزیران لوی خلک بادشاهان داسې نجات شو ویل چې مولا دا تصدیق کوي نشاپور کې 15 دن تیری څومره تیری مولا نشاپور کې 15 یا 14 ورځې تیری کړې دي تاسو نجات شو ټول غدونه خلک ویلون دي مولا خامخا خوشم دي ستره ماشي مولا ته به یو الله اکبر مهمان جوړېږي مولا موی تا فزرایت ته یو ته مو سره کوته چې حق چوبره چوري کده ویلون دي تاریخ دې چې د مولا سورغلنه چوري کده سرشته لکه څنګه حج کې خانه کعبه نه خلک چوري کده الله اکبر خو مولا څه کوي نبی له قربان شو ویلا مولا یو تایران نگاه دغه کومه مجمع راوتی د مجمع باندې مجمع کې یو سپینګری سره رسیدا زنانه د مولا د دام پر راوتی د چې چوبیا نشته الله اکبر یو د سې زنانه راوتی د سپینګری د سره رسیدا د اصور سره د کوټاک ور سره د زیات سره رسیدا واجینا یو دیوال د دیوال دې ټیکور کړل کوته کو باندې ویلوړه دې مخ باندې دې کوته وخی وریږي مولا په لګونو مجمع کې قربان شوم د سه مولانا نه وزیرانو سلوړو نه بادشاہانو سلوړو نه دولتمنو سلوړو نه ثروتمندو سلوړو مولا غاغ وکړ چې ځکه شهور کې هغه مؤمن کور سره وسانه زبد هغه ورمنې د هغه بي هغه مؤمن کور کې مهمان او زبل چا سره نه څو الله اکبر اگه مومنی کلا دا جمله وابری دا لگا نو لبیک غبونه وگرلو خوشم دید مولا بسر چشم آدمی بیزوی دا تا نمینا قربان شم زه غریب خزا زه بیواس خزا زه هیچوگ نلرم خود تا امامات نا قربان شم تا ویل زه دقی بیبی سر دقی ورمنی سر کور دزا اوز تاریخ گواده چوارلا سوریزی مولا نشابور که بسالو دماغی مومنی بود
بیا څه کله مولا شکر نه تللو ګا نه دا مؤمنه ورته راغله مولا ته قربان شوم څه کله لاړ شي بیا به ما یادېږي ما ته څه یادګار پرېږدم مولا د امامت جیب ته لاس واچولو د خرما د بادامو یو زړی راورسوه بادامو زړی ورته کور کې وکرلو خپله لاس یې ورته وکرلو الله اکبر بیا ورته وویل مستورې خفه کېږه من کریم دا بادام به پټ شي دا به بادام ونیسي دې کې شفا دی کله چې زه درته یادېږم که بیا دغې ونې سودارېږه یې ما یادګار مې داسې نه جان شو ویله میاشتو میاشتو کې هغه نه لوی بادام جوړ شولو هغې مؤمنې کله زامن مولا په یاد باندې راغللی رابغلله هغه خرما نه هغه بادام نه بیچارې که طواف وکړو بیا مې درود و سلام وویله دا د مولا اخلاق و کردار دي مؤمنې قربان شو دا تاسې نه جان شو انوري طریقه دی دا حسینی طریقه دی دا علوي طریقه دی دا خدا تاسې نه جان شو بس دی مقصد تمام دی اندوره ډېر دی مولا څه کله مرو ته ورسېدلو مرو تاسې نه جان شو کیپیټل وار واخلي معمول کیپیټل څه نومه دی مرو جوړ کړی و دا دوس کوم ځای کې د مولا زیارت دی سبق کې دا علاقه دې ویلی شي مرو دا یې کیپیټل و تاسې نه جان شو اوس مولا څه کله مرو ته ورسېدلو نو اوس مولا ته لوی بندوبست شوی دی لوی بندوبست بد شوی بندوبست یې ورته شوی دی مولا څنګه رانوتلو هارون مامون رشید ورته ویلاړ دی ټینګه فایده یې ورته وکړه آدم اتر زوی ستړی ماشي په سترګو یې ماچي کو په ټنډې یې ماچي کو په لاسو یې ماچي کو ریاض ته کسه داسې نه جان شو خوشامدید مولا ستړی ماشي ته به ما ولي احدي قبلایي مولا ورته وویل زه یې تا ولي احدي نه قبلوم توجه وسه ما خبره سبا ته ویل زه دې بلوم زه ما که خلک دا وایي زه حلویتو خو حکومت سره ډېر لګو ډېره تا به یې واوسه خو دا مېلمېدون نه نعوذ بالله دا غیا سمې ته بله او کوم علوي تحریکونه پسېدلي وو تحریکو ختمولې دپاره څه مشوره امام رضا بادشاه چې امام ولي احمد جوړ شو بیا خو تحریکونه ختم شو الله اکبر دا توره بله امور تاسې نه جان شو دې ورته وویل چې زه یې تا ولي احدي نه قبلم ویله مولا بیا جنګ ته تیار شو بیا به د نه شیعو خیر وي دا څه اهلویت وکړي دي نو شیعو لپاره یې کړي دي بیا چې څومره شیعه دي ما ټولو پیرس تیار کړی دی دا معلومه دی چې تا څومره محبان دي ما یې پیرس تیار کړی دی ګن ګن کې په نمې نمې باندې بیا څه نه پرېږدو خو مولا خبردار ولی احدي قبوله کړه مولا ورته وویله زه خو ته خدا اوس شیطان ما یزید غونې فرعون غونې چال کوي خو ما تا کسه ویله زه یې تا ولی احدي قبلوم خو ما شرعي دا دغې جملې ته صرف سوچ وکړو ویله څه شرعي دي ویله ما شرعي دا دي چې زه یې تا ولي احد څه جوړ شوم که زه به حکومت یې وکړم بیا کار نه الله که څه حکمران څه دي چې هغه حکمراني وکړي چې حکمراني نه کوي چې باندې نه کوي خو هغه سره ولي احد شو نه کړه هغه سره حکمران خلکو ته یعنې مؤمنانو ته یاد مولا یو میسج ورکړلو باطلو ته یا شکست ورکړو که باطلو خبره قبوله نه کړي شیعو ته خطره دی د ایران کې داسې نمانده شته دا زمین مولا مغه دا ورته دا ټول شیعه جوړ شوي مولای حافظ و یار مددگار جوړ شه دا د زمین مولا برکات و هغه نه مخیا کثرت سره تعداد شیعه و ایران کې موجود و نو مولا ویل چې که زه ولي احدي قبوله نه کوم نو بیا په شیعو ته خطره شوله دا خو ظالمان دي تاسې نه دا شو که زه ولي احدي قبوله کوم نو بیا د اهل بیتو د شیعو هغه تاریخ په داغ باندې ولګېدلو بیا په ټولې حسین کربلا ته سره وتې و نعوذ بالله حکومت مقصد مولا ورته وویل چې اول شرط ما دا دی چې زه د حکومت یو کار یا نه ښه کار لرو نه بد کار نه کار نه کار دویم چې چوکم عهدې باندې کینوم نه یې ما کینوله کار دی نه یې ما معزول کوله کار دی دا یې ما کار نه دی الله اکبر برای نام ولی احد شد څه مطلب مولا مخلوق ته وخیلو چې که زه الله اکبر زه هغه د کائناتو وارث یم زه هغه اولی الامر یم تاسې نه جان شم زما ته یې دنیا حکمرانۍ ضرورت نشته دی خو دا خو صرف دغه ظالم عمل وجې نه چې شیعه محبوب شي د شیعو مذهب محبوب شي دې خبره ده مولا دغه خبره ورسره قبوله کړله هغه ورته وویل چې بس صحیح دی تاسې نه جان شم اوس مرو کې لوی بندوبست شوی دی ویل مولا ولی احد جوړ شول ولی احد مطلب څه دا مړ شي دي په ځای به زامن مولا خلیفه وي بادشاه وي حکمران وي لوی دسترخوان وغوړېدلو د مغرب ټیم دی دا جمله د څه واورئ بس مقصد تمام دی دسترخوان وغوړېدلو شهي کانې ورباندې کېږدولې شولې قسمه قسم ډیشونه ورباندې کېږدولې شولې چې کله کېږدولې شول غلامانو غږ غلامانو سینو باندې لاسونه ایښي دي
غاگی وکو مولا تانا قربان شم که کالا تیارا مولا راه لالو تکالی دسترخوان باندی کی نستو سکالا دسترخوان باندی کی نستو تا دیره دبینی جمله آره بسی مخی روڑا ورزو تاسی بیلی بیلاری الله اکبر دا تاسی بیلی بیلاری و تاسیات دسترخوان باندی کی نستو دا علمان یو دو بل دسترگی وغیره ولی پروردگار نحسن کی مولا غلامانو الله چیتا غلام چیتا چختان هم بین دسترخوان کی نستایش وقتی کنسپت کرده و سوچ کرده و سال لگه سوچ داده خود زمین مولا اخلاق و کردار تکسا زمین مولا و سربان کی حکومت کی ظاهر باندې نه د اهل بیت او حکومت څه دیګن څه د اول الامر څه دیګن د کائنات وارثان دي زړه باندې دي ویل مولا دا څه دي کېدای شي موږ غلامان یو کنه غلامان خپل آقا سره دسترخوان نشي کېناستلی ویل خدای هر څوک برابر پیدا کړي دي که دغه دسترخوان باندې تاسې کینوئ ذاتې کاله خورم کنې ما لاسونه ونیولو ذاتې کاله پاتېرو ته شکست پیدا شول الله اکبر غلامان د لاسونه مینځي د بل ته د خوان دی څه واوروي الله اکبر واوروي د کائنات کې اول ټیم دی څاپا په دسترخوان ناسته غلاما په دسترخوان ناسته ځکه اقبال ویلي اوس ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز چختان وارث مولا په دسترخوان ناسته غلام یا په دسترخوان کې نه ولده تاسو نه دا شومې و دسترخوان یې نکاله خوري دې ته ویل شي اسلام صلوات مولا باندې خاطر د غلامانو زړه کې دا خبره نقش ولا صدا اول ورته څاپا او غلام یې و دسترخوان باندې نکاله وکړه بس اوس د مولا فضایل ډیر دي خو اخیری به زدا دا ویل سمولا سکه مرو تراغلو کنه نو دی به اون 1000 بار کوشش وکړو چې څه داسې طریقې سره د اهل بیت شان کم خو د مولا اخلاق کردار نو وکړه داسې کې اینجا شان کمی د خدای شان دا چوکه ماوایشي امامت شان دا چوکه ماوایشي د امامت نور دا چوکه خونی پو سره مړکوایشي الله اکبر ایوا پروپیګنډا دوی شی وکړه مرو کې برلونه باندې قحط سلیش برلونه نه کېدل نو دی بلون خپل وزیران رو مختلو سب گله گله تبلان شوی گله گله که بدا خبر پرشانه کوئی زفا سوی بدا کلا نسی امام علی رضا علیہ السلام مرو در اغله ده مشهد در اغله ده برنونه باندی دون موزو بلانتن مولا اندی واجی ندن موزو بلان برنونه لگی کلا چولی چولی که دا خبر و چاکش و کم محبان و آگه خطاش کرد راغلو مولا تانا قربان شو میگو زړه ته ډېر تیز ورسېدل ډېر تکلیف ورسېدل ویل څه وجه دی ویل دې بله اون دا خبره مشهوره کړه څه کله نه مولا مرو ته راغلی دی باران دی ویل خو سبا پیر ورځې ده پیر ورځه وه پیر ورځې میدان ته راوځوئ لکه څنګه دې ملعون په باطلو پروپیګنډه وکړه تاسې په رښتیا چولې چولې کې غږ وکړئ چې سبا پیر ورځې به ضامن مولا خراسان حجات سامن الغربات کائنات و وارث شمس شموس مولا انیس نحوس مولا ولی الله مولا کائنات مالک مولا چختان مولا مرشد مولا اعلی مولا معلا مولا انبیاء و همه صفات و حامل مولا امامان و حقیقی نور مولا سبا و کلم میدان کی دعا کی سبا و بران وزیر ټول کورونه روزوي اوس تاریخ گواه ده ویلا ټول نمبر د مشهد خالق رودی دي مولا د امامات پنجه و چاته کی دلهی لسونه و چات کو یاد لسونه و چتاولا خواستا تاسو نظر شوما خواستا هواګانی وچلی درې کله هوا راغله د برو ترام دی شروع شوله خالق بدیخ شولو هغه ورباندې وکړو اخر کوی تخت ما دا ترام په پلنی مقام باندې وریږي خپل د ورو ترام راغله دا په پلنی مقام باندې وریږي کله دریمه څلورمه ترام راغله کنه هغه وی کوی څه اوس خپل کورو ته لاړ شوی دا به مو باندې وریږي صلوات مولانا خاطر کوی اللهم صل علی د مشهد خالق دی ای د مرو خالق دی ای زاغه د بعد بیا د سه مسلط هار د سه د رحمت باران وشو زند دینه مخین دینه ورسمو مشهد کې د سه باران نو ولیدل صلوات زامن مولانا بس دو آقا مولاده آقا کریم مولاده
ابو سلط بزرگوار دی څه کله د مولا ښایسته وجود ته زهر میلاو شول بدن یې ډېر ښکلی شولو نو بیا یې ما ته وویل ابو سلط یو وارې ملغونې کربلا ته مخ واړوه څو حسین ته سلام وکړه دا ډېر مظلوم مولا ځکه دی مسافرانو مسافر مولا ځکه دی تاسې نظر شما حسین څه کله ذوالجلال وشول چا یې ګردې خله موجود و خو شریکة الحسین ورمنه ورته تلې زینبیانې ولاړه وه ونا بلبله ورته ولاړه وه غږ یې کولو ظالمانو وریا شولې د ما بابا حسین ته لږه لیاره نه وکړئ خو دا هغه مسافر مولا دی څه نه یې زوی شته دی نه یې لور شته دی مسافرۍ کې یې جنګدان وکړو خو مخکې نه ولې د کربلا ته غږ دی کوي حسین تا د علي اکبر قربان شه حسین تا د عباس ورمندونو قربان شه حسین تا د الله اکبر وړې بلبلې مسافر خور قربان شه بس تاسې نجار شو تاسې نجار شو زمین مولا مسافر و خو ولا بلبلا مسافر څنګه مسافر دی ویلې خرابې کې کله مزدګار شي کنه تاسې اورېدلي دي چې کله هوا مرغان راشي خرابې سره تېرېږي نو ورمنه راشي ترور ته ترورې د هوا مرغان چېرته روان دي ویله لورې د خپلو کورو ته روان دي بیا وړه بلبله مخ کربلا ته وړئ خدایه زه به مدینې ته لاړه شم که نه د ما اکبر وروره زر زر راشه ما د مدینې کور ډېر یادېږي ما د علي اکبر بغچا یادېږي ما د مسافره خور ډېره یادېږي خدایه ما ته به د خپل کور دیدار نصیب شي که نه به شي نصیب که خرابې کې به شهیده شم تاسې نجار شم دا هغه مسافره ورمنه دی خو واوره تاسې نجار شم ارمان د حسین دی د علمدار مولا څه کله شراب و مزدګر خپل غوریان گوش بنو کنه د علمدار مولا غوریان ملنګۍ کې راغللو وجد کې راغللو تاسې نجار شم هغه غوریان لاړلو ځنګلو طرف کله ځنګلو طرف لاړلو اوس د تاریخ یادې تاسې نجار شم څه کله د ورمنې کاروان لیارې کې تللی که کله شپې ټیم شولې دا د علمدار مولا غوریان به نږدې راغللو تاسې نجار شم راغللو د وړې بلبلې ښایسته کجاوې سبو ودرېدلو شریکة الحسین ورمنې کجاوې سبو ودرېدلو سار مې کېدلولو ورو ورو به شړېدلو ووړې بلبلې ډېره مظلومه یې چې لاس کې د ګلدستې پرتې دي ووړې بلبلې خو ما مېړنی عباس په ویر نه دی تاسې نجار شم کله وریځې ټیم شولې بیا به دې حمله وکړله تاسې نجار شم دوه درې ملمونان بې وسې د جهنم کړو بیا به صحرا ته راووتلو نو اوس ظالمانو ډېر زیات کوشش همدا و چې د عباس مولا غوریان یو خو ډېر قیمتي دی دغه غوریان څنګه کبوکي راولي الله اکبر علامه غزن پر عباس لیکلي دي چې یوه ملعون عمر سعد ملعون ته یوه سلا ورکړله مینې سعداب صاحب وویل سلا یې څنګه ورکړه ویله که غواړې چې د علمدار مولا غوریان کبوکي راولېږه نو بیا بیمار مولا باندې د ګلو سترونه شروع بس اشاره سبا پوه شوي وو ما قسم په خدای باندې دی تاریخ کوي چې کله بیمار مولا خپلې وجود باندې د ګلو سترونه شروع شولو که نه کله ظلم شروع شولو مولا مخ واړولو د ما کاکا عباس غوریانه وشوه نور ظلم نشم برداشت کوی ملیکې خام شوی هم د علي اکبر خام لیدلی دی د عباس خام لیدلی دی د ما کاکا غوریانه وشوه تسلیم شه نو بس هغه د بعد د علمدار غوریان راغللو ورو ورو راغللو تاسې نجار شم ظالمانو کې هتکړۍ واچولې زنجیرو کې کله بند کو لکه څنګه مولا کله بند دی همداسې د علمدار مولا غوریان کله بند دی لکه څنګه د وړې بلبلې ښایسته لاسو کې ګلدستې دي که همداسې د عباس مولا غوریان خپلو لاسو کې ورمېږو کې ګلدستې دي خو بس تاسې نجار شم وریځو نه یوه وریځه دی تاسې نجار شم وړه بلبله خرابې نه راوتې دی چولې کې دا تاسې نجار شم حقیقت دی کله کله انسان یې چې روان دی یا جوګ ولې ګران وي هغه هم لیدلی وي یا هم دغه نښته لیدلي وي وړه بلبله روانه دی زړه کې دی چې خدایه یو وارې خو ما عباس مېړنی تره لیدلی وی که عباس مېړنی تره نه وی د هغه نښته به لیدلي وی دلته غوریان تاسې نجار شم د عباس ورلي په یاد شوي دی د عباس ښکلي سترګې په یاد شوي دي د عباس نشان ژرنګایي په یاد شوي دی یو وارې ګلدستو ته یې ژرنګ ویر کړلو یو وارې د وړې بلبلې وړه وړه قدمونه یې په یاد راغللو تاسې نجار
غوریان تاسې نظر شام د خرابې جلو ته روانې بس تاسې نظر شو ارمان ته وسئ دلته د ملعون پوځ ته مخکې د غږ د که یا خلکو وړوړو کې جلګۍ ویلې د شام ډېرې تانګې چولي دي مولای ټولو ته حلال دولت څه وښیه زماني مولای ټولو ته حلال دولت څه وښیه د خرابې د شام ډېرې تانګې چولي دي خپل وړوکي جلګۍ وغړوئ ویل چې د عباس مولا غوریان بېکبو شوی دی وجب کې راغلی دی ملنګی کې راغلی دی درویشی کې راغلی دی د سینوي سوچو په خوا کې تاسې نظر شم د ملعون پوځ مخکې روان دی دغه دموي دوایي دغه غږونه د کوي د عباس غوریان وجب کې راغلی دی خدایا ما سیا عباس میلاو کې که نه وي یا د عباس وړه ولې راسته میلاو کې هلته وړه بلبله راوتې دی خدایا ارمان دی د عباس دیدار مو کړی وی یا د عباس یوې ناخ کې دیدار مو کړی وی ورو ورو د اکبر سورې کوي د اصغر سورې د کوي د عباس سورې د کوي تاسې نظر شو وشوه دا لیدلې سره دا حس سره تعلق لري یوه طرفه وړه بلبله روانه دی لاس کې ګلدستې ورسره دي ګریوان یې ښکلی دی بل طرف د عباس مولا غوریان روان دی غوریان سترګې وغړولې چې وړه بلبله که خرابې نه چولې ته راوتې دی لاس کې ګلدستې ورسره دي ورو ورو د ژرنګ ویر کوي ورو ورو د اکبر غږونه کوي غوریان راغلل تاسې نظر شو وړې بلبلې ته یې طواف وکړلو طواف د بعد راغللو وړې بلبلې ته یې سار کېږدولو د شام خلک حیران دي وی له سرو سترګو سره یې سترګې وچاتې کې زبان حال سه یې ورته یوه جمله وکړله وړه بلبله نږدې شوله د عباس غوریان سترګو نه یې لاس تېر کړلو د ما کاکا غوریانه ما ګمان ډېر تږی ما ګمان ډېر شوړېدلی وی د واړې بلبلې د تا ګلدستو خو زه ړوند کړله د تا ښکلي ګریوان خو زه ړوند کړله وولمنې لکه څنګه یې تا شونډې وچې دي که د عباس کوزېدلې د بعد د ما شونډې وچې دي ما پرات نه اوبه نه ویش کړي زه د ظالمانو لاسه اوبه نه څښه ووړې بلبلې فرق صرف دونه دی چې د تا ګریوان ښکلی دی د تا لاسو کې ګلدستې دي خو زه ملنګۍ کې راغلی یم یو وارې مو ګلدستې شړلې دي یو وارې مو ګلدستې ژرنګولې دي یو وارې مو ګلدستې هغه زنجیرونه شوکولي دي تاسې نظر شومه وی د هغه د بعد وړې بلبلې یوه جمله ورته وکړه د ما کاکا غوریانه نو ساس تیار کړئ دا راته ویل چې عباس مېړنی خو د په یاده نه دی راغلی وی له وړې بلبلې د مېړني ځواني به د ډېره یادېږي د اکبر ځواني به د